الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. د امام بخاري رحمه الله په دې مبارک کتاب کې زموږ د درسونو دا سلسله وه او په دې کې موږ کتاب الرقاق شروع کړی و. هغه خبرې چې په هغې سره زړونه نرمیږي. مقصد د امام بخاري د دې کتاب د راوړو هم دا دی وایي چې دا زړونه نرم شي او د غفلت د خوب نه راپاسي او الله ته واپس شي. په دې درسونو کې موږ اخرنی باب چې کوم بیان کړی و هغه دا و باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. باب په بیان د دې خبره کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه ژوند او د صحابه کرامو ژوند څنګه او هغوی د دنیا نه څنګه بې رغبته خلک وو. پای کې بیا د ابو هریره رضی الله عنه هغه واقعه بیان شوې وه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور حالات پکې بیان شوي وو او دغه شان د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه روایت او دا باب من ختم کړی و. بیا د هغې نه بعد امام بخاري باب راوړی دی باب القصد والمداومة على العمل. باب راوړی دی مقصدي پکې دوه خبرې دي. القصد درمیانه روي اختیارول، والمداومة على العمل او په یو عمل باندې همیشوالی کول. سوال زړه ته دا راځي ډایرک چې د دې کتاب نوم دی کتاب الرقاق، یعنې هغه خبرې چې زړه نرموي. نو دا مخکې کومې موضوعګانې چې تیر شو، کوم بابونه چې تیر شو، خو واضح و زړونو نرمولو خبرې پکې. اوس د دې څه مطلب شو؟ باب القصد والمداومه، یعنی په کتاب الرقاق کې دې خبرې ته څه ضرورت دی چې امام بخاري وایي درمیانه روي اختیار کا او په یو عمل باندې همیشوالی کوه. د دې به څه وجې؟ کیدای شي دا یو جواب وي، خو د دې نه یو جوور جواب او چې سړی پکې ډېر سوچ وکړي نو دغه جواب ته رسي. هغه دا دی چې امام بخاري رحم الله بعض هغه خبرې مخکې راوړي، هغه حدیثونه راوړي چې له هغې سره زړونه نرمیږي. اوس تا ته ډایرک وایي په منځ کې، یعنې دا رباني علم دی امام بخاري. او رباني علم هغه چې هغه د خلکو په تربیت باندې پوهېږي. سبحان الله، خبرې راوړي چې زړونه نرم شي، په منځ کې اوس تا ته نصیحت کوي چې ګوره درمیانه روي او دغه شان په عمل باندې همیشوالی. څنګه یو سړی دی تا ورته نصیحت وکړو، زړی څه شو؟ نرم شو. او دې زړی نرم شو او شروع یې وکړه او په دین کې غلو شروع کړه، یعنې عمل له دومره زور ورکو چې شریعت چې کوم حدود یې ښودي هغې نه مو واوړېد. امام بخاري وایي نه نه، داسې نه چې زړه دې نرم شي او درمیانه روي پرېږدي. درمیانه روي به کوې لکه خوارج چې شو. یا یو سړی عام چې کله نه کله داسې ته چاته نصیحت وکړي، درس وکړي، بیان وکړي، هغه متاثره شي د بیان نه، بیا هغه عمل له دومره زور ورکړي چې هغه خپل کوم حدود دي د هغې نه واوړي. دویم تا ته وایي چې همیشوالی. دا نصیحت یې ولې وکړو؟ کله نه کله د انسان زړه نرم شي او خبره پې اثر وکړي او جذبه کې راشي، بس ونښلي دی عمل ته، نو درې څلور ورځې جذبه وي او بیا هغه عمل هغه پاتې شي. امام بخاري وایي داسې به نه کوې. څومره قیمتي باب یې لګولی دی. یو درمیانه روي او دویم همیشوالی په عمل. او دا یاده کوي دا خبره چې درمیانه روي دې کولی نو عمل به دې همیشه وي. چې درمیانه روي دې کوله که نه عمل به دې همیشه وي، دې کې شک نشته. عمل هله د انسان د وس نه وځي او همیشوالی پې نشي کولی چې کله دې عمل کې درمیانه روي نه وي او کله پکې تنطع وي
او غلوي او د حد نه تېروتلي، بیا دا عمل د انسان په وس کې نه وي. لکه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله پته ولګېده چې هغه هره ورځ روجې نیسي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوغوښته او نصیحت یې ورته وکړ. عبدالله وی په میاشت کې درې روجې نیسه. هغه یا رسول الله طاقت د دې نه هم زیات شتي، ځواني ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بیا په هفته کې را 2 روجې نیسه. یا رسول الله طاقت د دې نه هم زیات شتي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې اخري خبره دا ده، دین اخوا بیا بله نشتي، یو ورځ روجه نیسه او یو ورځ بوزه کوه. او دا د داود علیه السلام روجه و دا غوره روجه ده. که ته وایې چې نه طاقت شي نو بیا دغه حد دی، بیا هغه په دقې باندې عمل وکړو ټول عمر. خو کله چې بوډا شو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه نصیحت ارمان به یې کوو. طاقت یې ختم شو هلته، که زور یې ختم شو، هغه دا وایي چې به زه نیسم. نو بیا به یې داسې کار کوو. بعض روایتونو کې داسې راځي چې لکه 10 ورځې به یې روجه ونیوه، 10 ورځې به یې بوزه وه، 10 ورځې به بیا روجه وه، بیا دې طریقې سره بیا روجې نیوي. الغرض یعنې درمیان روي چې کله انسان کوي نو عمل د ډېر وخته پورې کولی شي، او چې کله درمیان روي د اختیار نه کړه نو بیا د عمل په منځ کې بندېږي بیا په انسان باندې. اولنی حدیث یې راوړی دی د مسروق رحمه الله. هغه وایي چې سألت عائشة رضی الله عنها، وایي ما تپوس وکړو د عایشې رضی الله عنها نه، أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوم عمل ډېر خوښ و؟ قالت هغې وی الدائم څه معنی؟ یعنې هغه عمل چې همیشوالی پې کېږي. قال قلت مسروق وایي چې ما ورته بیا وایي چې فأي حین کان یقوم، د شپې به کله را پاسېدو مانځه ته؟ وی چې کان یقوم اذا سمع الصارخ، د بانګي بانګ چې به واورېدو را پاسېدو به. او بانګي چې بانګ وي په اوله کې د شپې، نو د نیمې شپې نه بعد شروع کوي یو دغه ټیم کې. او بعض علما وایي د شپې په 3 حصه کې دی بانګ وي. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بانګي د اواز واورېدو نو بس بیا به را پاسېدو. دې کې هم ګوره دا خبره دننه پرته ده چې ټوله شپې مونځ نه دی کړی، ټوله شپې مونځ نه دی کړی. اوس بعض موسمونه راشي جدا خبره ده، لکه اوس د رمضان اخرنۍ 10 شپې یو سړی شوګیر کړي، هغه وخت فضیلت دی او لږ وخت دی. خو عامه طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا و چې هغه به د شپې خوب هم کو او د شپې به مونځ به هم کو. او کله چې هغه 3 صحابه کرام رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته او تپوس یې د پیغمبر د عمل وکړو، نو بیا هغه عمل هغوی یعنې کم وګڼو وایي چې دا خو پیغمبر دی، او پیغمبر که کم عمل هم کوي نو الله اسم د هغه تېر شوي او راتلونکي خطاګانې او لغزشونه یې معاف کړي. خو موږ خو امتیان یو، موږ خو به ډېر زور ورکوو. نو هغه یو وایي چې زه به ټوله شپه منځونه کوم، بل وایي چې زه به هره ورځ روژه نیسم، درېیم وایي چې زه به درسره واده نه کوم. بیا کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو د دې خبرونه، نو وی بعض تاسو کې دا خبرې کوي، خو یاده کوي دا خبره چې انا اخشاکم لله و اتقاکم له، په تاسو ټولو کې ګوره د الله نه زیات یریدونکی زه یم، او په تاسو ټولو کې پرهیزګاره زه یم. زه ګوره روژه هم نیسم، زه بوزه کوم هم، زه د شپې مونځ هم کوم، زه د شپې خوب هم کوم، او زه د زنانو سره ودونه هم کوم. دې ته درمیان روي وایي. مطلب دا نه دی چې اوس ته یو سړي ته نصیحت وکړي چې عبادت ډېر کوه. دې مطلب دا نه چې عبادت دومره کوه چې بس ستا مرضي ده، نه، مرضي به کې بیا هم نشته، شریعت ته به ګورې. د ډېروالي هم څه حد دی، د ډېروالي هم څه حد دی په شریعت کې. اوس تا ته نصیحت وکړم چې روجې ډېرې نیسه او ته روزانه روجه نیسې، دې نه خو پیغمبر منع کړې، او بیا سبا له وایي چې نه نو تا وایي چې ډېرې روجې نیسه. نو صحیح ده، ډېرې روجې نیسه، خو د ډېروالي هم شریعت کې حد دی. یو تا ته اوس زه وایم چې د شپې تهجد ډېر کوه، ته ټوله شپه تهجد کې، نو هلته پیغمبر خو دا هم وایي چې ستا د دې بدن په تا حق دی، ستا د دې ښځې حق دی، ستا د دې بچو حق دی. نو ته څنګه ټوله شپه بیا لمونځونه کوې؟
نو دا فایده ده کوي چې عبادت د ډېروالي دا مطلب نه دی چې د شریعت حدود پار کا او د تنطع درجې ته واوړه، غلو شروع که او زیاتۍ شروع که او بې ځایه سختي شروع که. د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. مقصدي خبره په دې حدیث کې څه وه؟ دی ولې راوړی دی حدیث؟ یعنی پیغمبر هغه عمل خوښ چې په هغې همیشوالی کېږي، دې دپاره د حدیث راوړه. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د عائشه رضی الله عنها وی چې کان احب العمل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خوښ عمل هغه چې په هغې باندې هغه کوونکی همیشوالی وکړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اعمالو کې هغه عمل خوښ و چې کوونکی پې همیشوالی وکړي. دا خبره هم یاده کوي چې دا ګوره هر چا ته نصیب کېږي هم نه، د هر چا ته نه نصیب کېږي همیشوالی په عمل باندې. دا د ډېرې لویې برخې خاوندان دي چې الله ورته دا نصیب کړي. ګینې اکثر داسې چې بس تهجد لره پاڅېدو چېرته په میاشت کې یو پیر، کال کې یو پیر، او سم جذبه شي یاره بس ختم، او ودرېږي اوږده اوږده تهجد به شروع کړي او لګیا به یې 10 رکعات او 100 رکعات او سبا به یې هېڅوک نه وي، 2 ورځې بعد هېڅوک نه وي. نفلي روجې به شروع کړي او ځان به سم ګرم ګرم کړي. بس د دې هفتې نه شروع، یو هفته کې 2 روجې ونیسي او بیا خبره ختمه شو. د قرآن تلاوت به راولي، نه نه بس نور ختم. روزانه به زه 1 سپاره وایم، روزانه به زه 1.5 سپاره وایم، روزانه به زه 1 سپاره وایم، او دا په ما لازم شو، زه د قرآن بس ختموم او زه د قرآن په خوب، او دا قسمه خبرې به شروع. 3-4 ورځې جذبه بیا خبره ختمه شي. دغه شان درسونو مبارک نن بس ختم. د نن نه به زه هر درس ته کښېنم، د نن نه به زه حدیثونه زده کوم، د نن نه به زه قرآن ته کښېنم، د نن نه به زه پلانې خبرې او پلانې خبرې، یو څو ورځې ترتیب برابر او بیا خبره څه شي، بیا ختمه شي. ما خبره دې پورې کوله چې دا د لویې برخې خاوندان دي چې الله ورته همیشوالی نصیب کړي په عمل باندې. او دا ګران کارون دی، خو چې الله چاله توفیق ورکړي هغه ته اسان دی. همیشوالی په یو عمل باندې کول ګران کار دی، اسان نه دی. لکه چې یو سړی هره شپه راپاسي تهجد کوي، دا تاسو څه خیال دی چې دا اسان کار دی؟ یو سړی هر ورځ د خپل قرآن ورد وایي، داسې اسان کار دی؟ یو سړی هر درس ته کښېني، یو سړی دین زده کوي، روزانه دین له وخت ورکوي، دا اسان کار دی؟ یو سړی نفلي روجې نیسي، هفته کې 2 ورځې روجې نیسي، میاشت کې 3 ورځې روجې نیسي، داسې اسان کار خو نه دی ګورئ. خو هغه چا دپاره اسان دی چې الله ورته توفیق ورکړي. چې الله چاله توفیق ورکړي هغه ته بیا اسان شي، هغه ته اسان شي. نور دا ګران کار دی. او بیا د مرګه پورې دا سلسله جاري ساتل. خو د رب العالمین مهرباني ته وګوره. ابو زمونږ یو حدیث وي، تاسو ته به یاد وي، په ماته ښکاري د 40 النوویه په درس کې، د تېر شوي درس نه هغې نه مخکې درس و، چې یو سړی بیمار شي او یو سړی مقیم او مسافر شي، نو څه کېږي؟ اجر د هغه عمل ورته میلاویږي پوره. وی الله ملایکو ته وایي کوم ملک چې په ده مقرر دی چې د ده عمل پوره ولیکئ، بدله پوره ولیکئ. لکه یو سړی د شپې تهجد به یې کول او اوس بیمار شو، نه یې کوي، اجر ورته میلاوي. په کټ کې پروت دی لکه تهجد چې کوي. یو سړی کله چې خپل کور کې تهجد یې کول، په سفر باندې لاړ، اجر ورته ښه پوره میلاوي. خو دا د هغه چا دپاره چې څه همیشوالی کوي. لکه دا نه چې مونږ خوشحاله شو چې یاره مونږ به د شپې اوده پراته یو، الله به تهجد و اجر راکړي، او مونږ به په سفر باندې یو، الله به راله پوره اجرونه راکړي. دا د هغه چا دپاره چې کله هغه صحیح و، هغه حدیث کې سره هم دا دي چې کله صحیح او مقیم و، هغه د اعمال کول په ښایسته طریقې سره د الله بندګي کوله، ځکه ورته دا اجر میلاویږي. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د ابو هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، لن ينجي احدا منکم عمله. په تاسو کې یو سړی
د عمل د لاسه نشي کامیابېدی، عمل ولا نجات نشي ورکولی. تاسو کې یو کس له هم د هغه عمل نجات نشي ورکولی. قالوا ولا انت یا رسول الله، یا رسول الله یعنی تاسو له هم عمل نجات نشي درکولی. قال ولا انا، ما لم نشي راکولی الا ان يتغمدني الله برحمه، مگر دا چې الله ما ډوب کی په خپل رحمت کې او الله را باندې رحم وکړي بیا صحیح ده. خو چې الله رحم نه وي نو پیغمبر وایي زما عمل هم ماله فایده نه راکوي. دا مسله دې کې اشکال راځي، هغه زه بیانوم خو په دې را روان حدیث کې به ته بیان کړم. ډېر فایدهمند سوال دی او د هغې جواب به درکړم. خو دې کې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله په ما باندې رحم نه کړی نو زما عمل هم ماله فایده نه راکوي. دا مسله تی واضحه شوه څه چې پیغمبر هم د الله رحمت ته محتاج دی. اهمه فایده پیغمبر د الله رحمت ته محتاج دی. رد دی په خلکو باندې چې پیغمبر د الله سره شریک کړی، بلکې بس خو پیغمبر ته وایي په موږ باندې رحم وکړه او د رحمت خزانې او پیغمبر ته چغې وایي زموږ مصیبتونه حل کړه او زموږ مشکلات حل کړه. او داسې کې پیغمبر په خپله وایي دا زما خبره نه ده چې سړی وایي چې یاره دا وابیان ګستاخان دي، نو دې ته که ګستاخي وی نو دا واوره دا خو د پیغمبر حدیث دی او په صحیح بخاري کې دی او ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي. پیغمبر وایي چې ما باندې الله رحم نه کړی که نه نو زما عمل هم ماله فایده نه راکوي. یعنی زم د الله رحمت ته سیمه، پیغمبر وایي زه ورته محتاج یم. ما پروني درس کې مونږ دا خبره کوله که نه کابل وزني کې، نه پروني کې، چې پیغمبران لکه حدیث موږ سره تیر شوی که نه، الله چې پیغمبرانو ته څه ویلي ما قصه مؤمنانو ته ویلي پروني درس کې. نو په هغې کې موږ دا خبره کړې چې پیغمبران که ډېر اوچت خلک دي خو په مخلوق کې راځي او رب العالمین خالق دی، نو کوم ځای کې خالق او کوم ځای کې مخلوق، کوم ځای کې معبود او کوم ځای کې عابد. الله معبود دی، الله اله دی، د هغه بندګي کیږي او یو د هغه بنده دی چې د هغه بندګي کوي. نو څنګه یو سړی رالیږي او دا څومره ظلم کوي چې بندې راوچت کو او الله ته ورسو، دا لوی ظلم دی. ان الشرک لظلم عظیم، شرک الله وی لوی ظلم دی. دا اصل کې دا ظلم څه ته وایي؟ په عربي کې دې تعریف دا دی وضع الشیء فی غیر موضعه، یو شی یې په داسې ځای کې چې هغه د هغې ځای نه وي، دې ته ظلم وایي. نو چې اوس یو سړی راولګېدو پیغمبر یې راوچت کو او د الله سره یو ځای کړو، دا اوس پیغمبر هغه ځای ته ورسوي چې دغه د پیغمبر ځای نه دی، ظلم یې وکړو که نه؟ ظلم یې وکړو. بابا یې راوچت کو، پیر یې راوچت کو، قبر یې راوچت کو، درګاه دربار یې راوچت کړو، الله ته یې ورسوه، ظلم یې وکړو. یا د الله حق یې راواغستو او چا له یې ورکړو؟ مخلوق له یې ورکړو، ظلم یې وکړو. نو دا فایده په دې حدیث کې مخامخ راله، ډېره فایدهمند نقطه ده، یاد ساتل پکار دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سددو وقاربو، میانه روي کوئ او اعتدال کوئ. سددو وقاربو یعنی خپل کوشش او محنت کوئ، خپل کوشش او محنت کوئ خو میانه روي او اعتدال، د اعتدال لار به خپلئ. وغدو وروحو، سحر کې محنت کوئ، ماښام کې محنت کوئ. وشیء من الدلجة، او د شپې په سیسه کې محنت کوئ. والقصد القصد تبلغو، او درمیانه لار غوره کوي، درمیانه لار غوره کوي وبرسئ د الله رضا ته. اصل کې امام بخاري رحمه الله دا حدیث دې دپاره راوړی دی دا چې القصد درمیانه روي، درمیانه روي. هلته باب هم داسې یې ښودی، باب القصد والمداومه، دا حدیث یې دغې دپاره راوړی
چې درمیان روي اختیار کړه. پیغمبر څه وایي؟ سددو وقاربو، میانه روي کوئ او اعتدال لاره خپله کړئ، د اعتدال لاره. وغدو وروحو وشیء من الدلجه، سهر کې ماښام کې د شپې په صحیح څه کې محنت کوي. د دې مثال دی لکه یو سړی چې په سفر روان دی او چې په یو ځای د سفر ته نښتی نتیجې سره وځي ستړی به شي. خو چې یو سړی لږ سفر وکړي، دمه وکړي، ماښام کې لږ سفر وکړي، خوب وله ورشي، ویده شي، د شپې په صحیح څه کې سفر وکړو، خپل مقصد ته به ورسي، ښه په ارام به ورسي. خو که دی په ګاډي باندې خپه کېږي چې نه زه د سره ودرېږم نه، نو ډېر به ځان ستړی کړي. دغه شان زموږ دا محنتونه دي. که یو سړی په یو ثنا یو عمل ته ونښلي که نه، لکه یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت کړی، وی ځان دومره مه ستړی کوئ په عباداتو باندې چې یو سړی پکې د حد نه واوړي. الله ګوره وی په اجر ورکولو باندې نه ستړی کېږي، الله په اجر ورکولو نه ستړی کېږي، خو تاسو به ستړي شئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو به ستړي شئ، الله نه ستړی کېږي په اجر ورکولو باندې. یو سړی په یو ثنا یو عبادت ته ونښلي، نو نقصان پکې دا دی چې یو خو ستړی به شي او د دې ستړیوالي د لاسه به د دې عبادت نه بیا ورو ورو دی لرې کېږي. دی هلته څه شو؟ ستړی شو. لکه اوس یو سړی زه د شپې ودرېږم او 20 رکعته تهجد کو او قرآن یې راغستی دی، اولنۍ ورځ ده په جذبه کې دی، قرآن یې له منډه راغستی دی، وایي اوږده اوږده رکعتونه، اوږدې اوږدې سجدې، ورو ورو به دی اوس د دې نه ځان راکاږي. شتي داسې ځوانان هغه اوس را عادت شوي دي. هغه مخکې حدیث تېر شو که الدائم، د هغوی عمل همیشهي اوس را عادت دي. زه د هغه خلکو خبره کوم چې جذباتیان دي، موسمیان، دې ته موسمیان هم وایي. د دوی د جذباتو یو موسمي، د دوی د عمل یو موسمي، او بیا خبره ختمه شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سحر کې، ماښام کې، د شپې. دې کې دا فایده هم ده چې یعنې عمل خپل تقسیم که، څه عمل د سحري کوه، ماښام کوه، د شپې کوه، په یو ځای ورته مه نښله. ستړی به شي او تنګ به شي او کمزوری به شي. دې کې دې ته هم اشاره ده، لکه سهار ماښام ته سهار کې مونځ شو، هغه کوه، د سحر اذکار وایه. ماښام کې هم مونځونه دي، اذکار دي، د هغې خیال کوه. د شپې وشیء من الدلجه، د شپې په صحیح څه کې تهجد کوه، د شپې په صحیح څه کې قرآن وایه. په دې طریقه چې ستا عمل روان وي، لکه څنګه چې پیغمبر نصیحت کړی، نو دا عمل به ستا صحیح همیشه وي، دا به ستا همیشه عامري. د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دی. دغه حدیث کې دی القصد، درمیانه لار غوره کوي، درمیانه روي، یعنی نه به افراط کې او نه به تفرید کې. او اهل سنت والجماعت او اهل الحدیث او سلفیان او اهل الاثر په صحیح معنو سره اهل سنت د دوی غټه نښه دا ده، غټه نښه چې دوی درمیانه روي کوي او درمیانه لار غوره کوي. نه په دوی کې افراطي، نه په دوی کې تفریطي. هر باب کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت کې دوی افراط او تفریط نه کوي، نه د حد نه اوړي او نه کمیږي. د علما کرام سره محبت کې نه افراط شي نه تفریط شي. صحابه کرامو سره محبت کې نه افراط شي نه تفریط شي. د تکفیر په مسله کې نه افراط شي نه تفریط شي. د ایمان په مسله او داسې بیا ځه. نو الحمدلله چې الله موږ ته دغه لار را نصیب کړې ده چې نه به پکې افراط کې نه به تفریط. هر عمل، هر شی کې چې د حد نه واوړي ورانوي، چې د حد نه کمیږي نو ورانوي او دا دنه ګډوډ کېږي. نو دې دپاره امام بخاري دا حدیث راوړی. د هغې نه بعد حدیث دی عایشه رضی الله عنها روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده سددو وقاربو. سددو وقاربو مخکې حدیث تیر شو، میانه روي کوئ او اعتدال لار غوره کوي. واعلمو، او دا خبره یاده کوي پیغمبر وایي واعلمو ان لن يدخل احدكم عمله الجنه. دا خبره یاده کوي چې په تاسو کې یو سړی هم د هغه عمل جنت ته نشي بوی.
وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلها. او یقینا د الله په اعمالو کې هغه عمل ډېر خوښ دی چې هغه صحیح همیشوالی پې کېږي و ان قل اگر که صحیح اگر که لږي. د حدیث کې خو اولنۍ مسله دا بیان شوه، پیغمبر نصیحت وکړو چې سددو وقاربو. دویمه ده چې په تاسو کې یو سړی عمل جنت ته نشي دننه کولی. دلته یو اشکال زړه ته راځي، قرآن کې دا آیت ته ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، جنت ته ننوځئ د څه د لاسه؟ ستاسو د اعمالو د لاسه. دا اشکال دی ذهن کې راځي چې پیغمبر وایي تاسو کې یو سړی عمل جنت ته نشي بوی او الله وایي جنت ته ننوځئ د اعمالو د لاسه. نو جواب د دې دا دی چې اعمال دا فایده ورکوي چې دې سره درجې بلندېږي. معنی د دې دا ده چې جنت ته ورننوځئ او ستاسو د اعمالو د لاسه به درجې بلندې شي په جنت کې. دا معنی ده. سړی عمل څه فایده ورکوي؟ عمل چې جنت ته ننوتې تاله فایده درکوي. درجه کمه ده، زیاته ده، نعمتونه ډېر دي، لږ دي، دا ټول د څه د لاسه وي؟ د اعمال د لاسه. او بنیادي جنت ته ننوته دې لپاره څه پکار دی؟ د الله رحم پکار دی. نو دواړه خبرې راجمع شوې. جنت ته ننوته دا د الله په رحم سره کېږي. اوس ستا عمل دی بیا چې څومره عمل دې کړی دی د هغې مطابق ستا په جنت کې درجه ده. او ته چې څومره محنت کې کوه، څومره کوشش کې کوه د جنت ته حاصلولو دپاره، د هغې کې درجې بلندې، میوې، نعمتونه، دا بیا الله سبحانه وتعالی د اعمالو په اندازه باندې خلکو له ورکوي. نو دا اشکال الحمدلله څه اشکال نه دی. به وایي چې الله ته هغه عمل ډېر خوښ دی چې هغه ادومي، همیشوالی پې کېږي اگر که لږي. دا فایده ده که اگر که لږي. د ځان نه موسمیان مه جوړوئ چې په یو ځای ځان بعض موږ لیدلي، موږ ته پته ده، زموږ دې باب کې تجربه ده الحمدلله، ځکه چې دعوت دې لارې سره چې څوک تړلی شوي د هغه مخې ته دا خبرې ډېرې راځي. کله نه کله یو درس او یو بیان وشو، خلکو ته سخت متاثره شو، بس زور ورکړي او دوه درې ورځې جذبه او بیا په اخره کې هېڅ هم نه. لازم نه ده چې ته د شپې اوس تهجد کې او 6 رکاته به کې او 10 رکاته لازم دي چې ته به کې. خیر دی 2 کوه، 4 کوه، 6 کوه، خو همیشه یې کوه. لازم نه دی چې ته یعنې هفته کې به دا 2 روژې نیسي. که دغه درجه کې نه نو بیا دغه کوه چې په میاشت کې 3 ورځې روژې نیسي او دا په میاشت کې په هر ورځ نیوی شي. یعنې میاشت کې چې کم منځ کې نیسي، په اولنۍ برخه کې، آخرنۍ برخه کې تا ته اجازت دی. نو که ته په دې اولنۍ 10 کې 1 روژه نیسي او په 2 10 کې 1 روژه نیسي او په 3 کې به بله ونیسي، څومره اسان کار دی. دغه لږ عمل کوه خو چې همیشوالی پې وشي. قرآن راوالی او سم جذبه کړي او یو سپاره ووایي، بعض سوره بقره ختمه کړي زر زر او بیا قصه ختمه شوه. پاو سپاره وایه، 2 مخه وایه، 1 مخ وایه، هر منځه سره وایه همیشه. دغه شان بیا په دې باندې ډېر مثالونه دي چې عمل لږ کوه خو همیشه یې کوه. دغه عمل د الله خوښ دی. الله ګورې ډېروالي ته نه ګوري، الله د عمل ښایست ته ګوري. لکه سورت الملک کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده چې الله د ژوند او د مرګ پیدا کړی دی دپاره چې وګوري چې په تاسو کې څوک ښایسته عمل کوي. دی نه دي ویلي چې وګوري چې په تاسو کې څوک ډېر عمل کوي. د الله ښایسته عمل پکار دی. او ښایسته عمل څه ته وایي؟ چې هغې کې توحیدي
د پیغمبر په طریقې او همیشوالی پې کېږي. دا د الله ډېر خوښي، ځکه چې دا عمل په صحیح معنو سره ښایسته عمل دی. الله ډېر عبادت زموږ نه غواړي، الله زموږ نه ښایسته عبادت غواړي. الله ښایسته بندګي زموږ نه غواړي. د هغې نه بعد یې حدیث راوړی، دا هم د عایشه رضی الله عنها روایت دی. دا فایده ده کوي چې عایشه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې دغه یو بیبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې واده کړې ده چې دا کونډه نه وه او دا باکره وه. وجه څه وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په کم عمر کې واده کړه؟ 9 کاله دی عمر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو. نو د هغې یو وجه دا وه چې دا د دین یې زده کړي د پیغمبر نه او بیا امت ته ورسېږي چې څومره ذهن کچی، څومره عمر کمی، نو دومره پکې خبره ښه کیني. نو د نورو بیبیانو په مقابله کې عایشې رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېر روایت را نقل کړي دي. یې کې حکمت دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هر واده کړی دی که نه، په هغې کې څه حکمتونه وو. یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ودونه ګورې دې لپاره نه دي کړي چې شهوت یې پوره کوه. لکه بعض ظالمان والعیاذ بالله دا اعتراض کوي چې یاره مسلمانانو دا پیغمبر چې دی دا شهواني و او دی چې دا 11 ښځې کړي دا د شهواتو یې لاسه کړي. نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا بیبیانې کړي هر یو واده کې څه نه څه حکمتونه وو. دا روایت هم د عایشه دی، وایي چې سئل النبي صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو ای الاعمال احب الی الله، په عملونو کې کم عمل د الله ډېر خوښ دی؟ قال ادومها وان قل، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې هغه عمل د الله ډېر خوښ دی چې همیشواله پې کېږي اگر که لګي. دا مخکې خبره تېره شوه. وقال اکلفو من الاعمال ما تطیقون، وی پیغمبر به دا وي چې دومره عمل کوئ چې څومره ستاسو وس وي، د وس مطابق عمل کوئ. فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نو څومره چې د بګې طاقت یې دومره بندګي د الله کوه، زیاتی مه کوه. ځکه مخکې پیغمبر وایي که سددو وقاربو، دې دا معنی د سددو وقاربو. د هغې نه بعد حدیث دی د علقمه وایي چې سألت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها، وایي ما تپوس وکړو د ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نه. علقمه وایي وی ما ورته چې یا ام المؤمنین، ای د مؤمنانو مور، کیف کان عمل النبي صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمل کولو طریقه څه وه؟ هل کان یخص شیئا من الایام، آیا پیغمبر به بعضو اعمالو دپاره څه خاص ورځې خاص کولې؟ قالت لا، نه، کان عمله دیمه، د پیغمبر عمل همیشه و. وایکم یستطیع ما کان النبي صلی الله علیه وسلم یستطیع، او په تاسو کې څوک هغه څه کولی شي چې پیغمبر به کول، یا په تاسو کې د چا دومره وس دی څومره چې د پیغمبر و. سوال دا دی چې آیا پیغمبر به څه عبادت خاص ورځو پورې خاص کول؟ معنی د دې سوال دا ده، د سوال اصل کې په دې طریقې سره په دې نه دی چې داسې عبادت شتي او داسې خو شتي چې هغه بعض ورځو پورې څه دي خاص دي، لکه د پیر په ورځ روژه نیوه، جمعرات په ورځ روژه نیوه، ایام البیت کې روژې نیوي او داسې بیا ځه. دلته مطلب دا نه، مطلب دا دی چې یعنې پیغمبر به څه خاص ورځو کې عبادت وکړو بیا به یې نه کوو، داسې حالاتو هغې وی نه. پیغمبر چې به عمل کوو نو بیا به همیشه کوو، دا نه چې څو ورځو لپاره به وکړو او بیا به پرېښو. دا د پیغمبر طریقه نه وه. نو عایشې ورسره بیا دا خبره هم وکړه، سبحان الله، وی دغه طاقت ته چا دی کم طاقت چې د پیغمبر و، د هغه په شان څوک کولی شي. خو موږ به کوشش کوو چې د هغه په نقش قدم روان شو، محنت به کوو. صحیح دی چې موږ هغه ځای ته نشو رسېدی او موږ هغه شان وس نه لرو، هغه شان طاقت نه لرو، خو محنت او کوشش به کوو. د هغې نه بعد حدیث دی د ابو سلمه ابن عبدالرحمن
د عایشې رضی الله عنها نه روایت کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سدیدو وقاربو وابشرو درمیان روي اختیار کوي د اعتدال لاره خپله کوي وابشرو او زیری در در کوم یعنې مطلب چې دا کارونه وکړو نو بیا ستاسو لپاره څه دی زیری دی زیری د دې دی چې د عمل به در الله قبول کړي زیری دا دی چې د عمل به همیشه کولی شي زیری دا دی چې الله به در جنتونه درکړي ډېرې خبرې په دې کې دننه راځي فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله دا خبره یاده کوي چې په تاسو کې یو کس هم د هغه عمل جنت ته نشي ننویستی قالوا ولا انت یا رسول الله یا رسول الله تاسو هم نه وی ولا انا زمنا الا ان يتغمدني الله بمغفرة ورحمه مگر دا چې الله را باندې رحم وکړي او مغفرت راته نصیب کړي نو بیا به عمل ماله فایده راکړي او جنت ته به ننوځم د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه هغه دا خبره کوي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى لنا یوما الصلاه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر منځ کې موږ له امامتي راکړه ثم رقي المنبر او بیا منبر ته وختو بیا منبر ته وختو فاشار بيده قبل قبلة المسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې منبر باندې ولاړو او د جومات قبلی طرف ته اشاره وکړه او دی وی چې قد اریت الآن منذ صلیت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار ما وسوي وس پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه قبلی ته دیسي وی ما وس دې ټیم کې چې تاسو لمونځ درکو نو ما ته وښوی شو جنت او جهنم د دې دیوال په دې مخه کې فلم ارك اليوم في الخير والشر نو ما د نن ورځې په شان خیر او شر نه دی لیدلی ځکه چې جنت یې ولیدو او هلته جهنم یې ولیدو فلم ارك اليوم في الخير والشر او بیا وی نن ورځ په شان ورځ ما نه لیدلی په خیر او په شر کې سوال دلته زړه ته راځي سوال زړه ته راځي هغه څه سوال دی دا خدای چې لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهید هغه دا سوال کوي نه دغه تاسو ما ته پته تاسو بل ځای ته روان شوئ سوال دا دی دغه چې تاسو د حدیث خو شا کې اوس ګرځئ چې ولې جنت ولیدو ولې جنت دا سوال نه دی سوال دا دی چې امام بخاري خو باب تړلی دی وایي درمیانه روي کوي باب یې تړلی عمل باندې همیشوالی کوي دا حدیث د دې دغې سره څه کار دی دې کې خو دا دی چې پیغمبر مونځ کوو په منځ کې ورته الله جنت او جهنم وښو په دیوال کې قبله کې دې دغې سره څه کار دی نه د زړه د نرمېدو خبره خو دلته باب څه دی کیدای شي دا جواب وي د دې جواب دا دی چې امام بخاري رحمه الله دا روایت دلته دې لپاره راوړی چې درمیانه روي اختیارول او عمل باندې همیشوالی کول دا اله کېږي چې د انسان په زړه کې دا یقیني چې جنت هم شته او جهنم هم شته نو ته په عمل باندې همیشوالی وکړي اوس پې ورسېدې د دې مسلو دپاره غټ سر والا کس پکار دی خو غټ سر هسې نه چې د دماغونه خالي غټ سر چې دماغ پکې هغه سړی دې مسلو له پکار دی معنی دا ده امام بخاري ته وی عمل څه کوه همیشه کوه خو اوس د عمل همیشه کول سدیسې خبره خو پکار دی چې تا په جذبه کې راولي او تاله دیکه درکړي مخې ته دې بوځي زور د باندې راشي وی زور به د باندې دا خبر راولي یاد ساته چې په آخرت کې یا جنت ته یا جهنم ته نو چې کله دا خبره ستا مخې ته چې یاره جنت ته او جهنم دی نو بیا به ته په عمل کې څه کې همیشوالی به کې کوشش به کې محنت به کې بله فایده د حدیث نه دا م راووته
چې مونځ په دې طریقې سره کوه ای مسلمانه لکه جنت او جهنم چې مخامخ یې نه. اوس کوم سړی چې مانځه باندې ولاړي او داسې ولاړي لکه دی چې جنت او جهنم ویني، د ده مانځه کیفیت به څنګه وي؟ څومره خوږ مونځ به یې ده، څومره ښکلی مونځ به یې دې کس چې هغه دا داسې ځان ته دغه مخامخ کړی دی چې دې دیوال کې ما ته جنت وښکاري او جهنم وښکاري، هر څه ځان ته مخامخ کړي، نو د مونځ به څنګه وي؟ یو مونځ نن سبا چې دا خلک کوي معمولي کړس کړوس ورچا کولاو کو بند کو ذهن مانځه کې اخوا دې خوا لاړ شي، او یا د کاروبار سوچ او یا د بچو سوچ او یا د ښځې سوچ، او یو هغه دی چې مانځه کې ولاړ دی او داسې کیفیت یې جوړ کړی دی لکه جنت او جهنم چې ده ته په دې دیوال کې مخامخ دغه دی ښکاري، نو دی به څومره ښکلی مونځ کوي. دا فایده دې حدیث نه راووته. د هغې نه بعد امام بخاري رحمه الله باب راوړی دی باب الرجاء مع الخوف، باب په بیان د دې کې چې امیدونه به ساتي سره د یرې نه، امیدونه به ساتي سره د یرې نه. دې باب ته څه ضرورت دی په کتاب الرقاق کې؟ امام بخاري خو کتاب الرقاق راوړی دی، او رقاق څه ته وایي؟ زړه نرمونکې خبرې. دا یره داسې نه دومره ډېرې شي چې الله نه دې هغه امید ختم شي، نو دا خبره ځکه ذکر چې د یرې سره به امید هم ساتي. امام بخاري هغه خبرې راوړي چې زړونه پرې نرمېږي او په زړونو کې ورسره د الله نه یره پیدا کېږي، نو بیا ستا تربیت کوي. ما ووایي که نه چې امام بخاري رباني عالم و، څه ناشنا د تربیت طریقه وه د هغه. دا بعض راپاسي د استنجا طریقه به ورله نه ورځي، د چاردام طریقه به ورله نه ورځي، او ځان ته به موبایل کېږدي او اعتراضات په شروع کړي په چا باندې؟ په امام بخاري باندې. حیران به شي. هغه ما یو پیر کلیپ اورېدلی، تاسو ته ما ویلي مو، د مصر یو علمانی لګیایي، وایي زه ځان ته عالم وایي، زه هم لوی عالم یم، او په ټي وي باندې یو سلفي عالم ورسره ناست دی، د هغه سره خبرې اترې کوي. نو دی ورته وایي دا علمانې، وایي تاسو له خو دا خپل بخاري نوم هم صحیح نه درځي، هغه بخاري چې وایي تاسو د پیغمبر درجې ته وایي رسولی دی، تاسو له وایي د هغه نوم هم صحیح نه درځي. هغه ورته څه نوم یې دی؟ ته یې ووایه ځه. وایي تاسو وایي چې د هغه نوم دی محمد ابن اسماعیل البخاري، حالانکې د هغه نوم دا نه دی، د هغه نوم دی جمعه محمد ابن اسماعیل البخاري، جمعه. دا هغه شیخ غریب په هغه ټیم کې چې دی انا لله و انا الیه راجعون، دا په یو کتاب لپاسې لیکلي جمعهو محمد بن اسماعیل البخاري، یعنې دا حدیثونه را جمع کړي دي چا؟ محمد بن اسماعیل البخاري. جمعهو معنی دی چې را جمع کړي، او دی وایي دا د نوم دی وایي جمعه. اوس داسې سړی راپاسي دی هم په امام بخاري پسې خبرې کوي، یعنې داسې قسمه ناولی انسان راپاسي او په هغه کس باندې چې ده ته صرف محدثینو کې ده ته دا لقب میلاو شوی دی امیر المؤمنین فی الحدیث، په حدیثو کې امیر المؤمنین دی، او راولګي په امیر المؤمنین فی الحدیث، په هغه باندې اعتراض کوي. او بعضو علما ویلي جبل الحفظ، دا حدیثو په یادولو کې غر ووایي، خو بعضو ناشنا خبره کړې ده امام الدنیا فی الحدیث، د دنیا امام په حدیثو کې. نو دا سړی هسې ول الله د اوچته مرتبه نه ده ورکړې، څومره ناشنا یعنې باب دی تړي په منځ منځ کې. یعنې څوک چې د امام بخاري دا کتاب وایي که نه، نو ته اخوا دېخوا کېدو ته دې نه پرېږدي، که لږ کچې ته کوزېږي را ټینګوي دي، نو بیا خپله خبره بیا جاري وساتي. نو که منځ کې به کې څه بل نصیحت ته ضرورت یو څه نقطه راځي، نو هغه راته بیان کړي، بیا خپلې خبرې له راشي. اوس کتاب الرقاق ته په اصل کې زړه نرمونکې خبرې، او په منځ کې به کې دا نصیحتونه هم تا ته کوي، چې معنی دا نه چې ته د زړه نرمونکې خبرې واورې او
دومره یره دې په زړه کې پیدا شي چې د الله نه دې امیدونه ختم شي. وایي دا به هم نه کې او دا به هم نه کې چې زړه دې نرم شي او د الله خبرې واوري او د پیغمبر خبرې واوري او بس د الله نه دې صرف امیدونه پیدا شي چې یاره دا خو عظیم رب دی او دا خو غفور دی رحیم دی او یره پاتې شي. یره به نه پرېږدي. دا مسله موږ درسونو کې بار بار بیان کړې ده که نه ده چې مسلمان به ژوند تېروي په مابین د خوف او د رجا کې. مسلمان به ژوند تېروي د یرې او د امیدونو په منځ کې. بعضو سلفو به ډېره ناشنا خبره کوله. وی یره او امید دا داسې دي لکه یو مرغۍ چې راولي د مرغۍ وزرې دوه وزرې دي. یو وزر امید دی او بل وزر خوف یره. نو که دې نه ته یو وزر لرې کړې نو دا مرغۍ به څه شي؟ دا به راولېږي، نشي تللی. لازم به د دواړه وزرې یي نو هله به دا مرغۍ الوځي. وزر د یرې او وزر د امید. امید به د الله نه ساتي چې زموږ یو کریم او رحیم رب دی. ما نن سبا دا خبره هسې نوټ کړې ده، د سوشل میډیا دا دور دی. دا زموږ د مولیان او دعات اکثر د عوام یری. تاسو هم دې خبرې ته سوچ کړئ. لکه دا ترهیبي بیانات ډېر زیات دي او دا چغې چغارې او دا په جذبه کې او کافر بشي او جهنم دی او دا دی، صرف یره ورکوي. زم چې یو رباني داعي او عالمي نو د هغه به دا طریقې چې یره هم ورکوه امید هم ورکوه. لکه د یو نیم عالم کتاب چې وګوري یا بیان چې واورې کنه ته به چې بس یعنې زه لاړم څه شوم تباه شوم ختم. نو که په دې پسې بیا د امید خبرې مو وکړي او یو سلسله یو سړي سلسله وار بیانات شروع کړي د جهنم احوال او د جهنم عذاب، صحیح دا سلسله چې ختمه کړه بل سلسله څه شروع کړه؟ جنت نعمتونه. که یو سړی سلسله شروع کړي چې هغه کم کارونه دي چې د هغې د لاسه الله په غضب کې کېږي، هغه کم کارونه دي چې تا جهنم ته بله سلسله پسې شروع کړه د الله د رحمت اسباب، رحمت ته حاصلولو اسباب، جنت ته تلو اعمال. یعنې د عوام او د اوریدونکي د امید او د یرې په منځ کې ساته. د خوارجو په شان کار به نه کې. خوارج د یرې د طرف غالبه کوي او ځکه خو دا ټول مسلمانان کافران کوي. چې هلته هغوی دقه یو خبره کوي جهنم 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 جهنم، حرام 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 حرام، دقه یو طرف یې زور ورکړی. او نه د صوفیانو په شان، صوفیانو هم د یرې د جانب زور ورکوي او ځان نه به د مرجئه به هم د ځان نه جوړی چې صرف څه ساتي؟ امیدونه او عذاب یې لري. الله سوی اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم. دا خبره یاده که چې الله ګوره سخت عذاب ورکوي او دا هم یاده که چې الله غفور رحیم دی. دواړه خبرې ذکر کړي دي، یو یې نه دی ذکر کړی. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحیم وان عذابي هو العذاب الالیم. ای پیغمبره خبر که زما دا بندگان چې زه ګوره غفور و رحیم یم. په دې صرف خبره ودرولې نه ده وان عذابي هو العذاب الالیم، او زما عذاب ورکولم ګوره به سم دردناک عذابي. الله د پیغمبرانو باره کې سوی انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الله وی دې پیغمبرانو به ما ته چغې والې زمانه به دعاګانې غوښتې رغبا ورهبا، د یرې او د امید د لاسه. پیغمبرانو به زړه کې یره م وه او په زړه کې امیدونه م وه. یدعون ربهم خوفا وطمعا. مؤمنان د شپې رابلي خپل رب ولاړې په اوږدو اوږدو تهجدو باندې. ولې الله خوفا وطمعا؟ خوفا د یرې د لاسه د الله د عذاب نه یریږي، وطمعا او د امید د لاسه د الله د رحمت امید ساتي.
نو مؤمن به د دوانو په منځ کې. وقال سفیان، او سفیان دا خبره کړې ده. سفیان بن عیینه دی غالبا دا ده. سفیان بن عیینه به دا وي ما فی القرآن آیة اشد علی، وی په قرآن کې په ما باندې د دې په شان سخت آیت نه دی تیر شوی. الله وی لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. پورا حدیث دی یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. اے اهل کتابو تاسو ګوره اسم نه یې چې سو پورې تاسو په تورات او په انجیل باندې پوره عمل نه کړی، او هغه څه چې الله ته نازل کړي چې سو پورې پوره عمل نه کړی په دې. که دا عمل هم نه کړی ګوره تاسو هېڅ هم نه یې. سوال زړه ته راځي، څه سوال زړه ته راځي؟ باب یې شروع کړی الرجاء مع الخوف. اوس دا وایي چې وایي سفیان بن عیینه به وایي چې دا ډېر سخت آیت دی. د هغې سره څه مناسبت دی؟ مناسبت یې شته؟ نه، زړه نرمېدو خبره جدا ده. اوس د باب سره دا خبره تړل غواړي، د باب د عنوان سره. هغه دا ده چې الله اهل کتابو ته وایي چې هېڅ هم نه یې چې څو پورې په تورات او په انجیل عمل نه یې کړی. معنی دا شوه د امام بخاري والله اعلم. امام بخاري تا ته دا وایي یو سړی دی صرف د الله نه امیدونه ساتي. الله جي غفور رحیم، الله جي غفور رحیم، الله جي پراخ رحمت او د الله جنتونه. او دا امام بخاري وایي مطلب دی دا دی وایي هېڅ هم نه یې چې څو پورې په دې قرآن عمل نه کړی کامیابېدی نه شي. صرف په امیدونو خو کار نه کېږي. ما تاسو ته ووایي چې دې دپاره څه پکار دی؟ توفیق او بیا غټ سر او غټ ذهن پکار دی. چې دا وړې خبرې چې به ته به کښېنې. اکثر وایي که نه بعض موږ سره هم چې بخاري پروت دی کور کې، نو ترجمه به سره پرته وي که نه پرته دي کې به څه صرف هسې ووایه، خو پوه خو به نه شي چې امام بخاري ولې دا آیت دلته راوړو، ولې دا حدیث دلته راوړو. نو دلته چې امام بخاري د امام سفیان ابن عیینه رحمه الله دا قول راوړی دی، نو د هغې مطلب دا دی وي الله وګوره اهل کتابو ته ووایي چې څو پورې په تورات او په انجیل عمل نه یې کړی نو هېڅ هم نه یې. معنی دا چې تش امیدونه به نه ساتې. څه ته ضرورت دی؟ عمل ته ضرورت دی. امید ساته د الله نه، خو عمل پکار دی. دا نه چې خپلې په خپله باندې اچولي ده جي الله غفور رحیم ده. الله غفور رحیم ده خو ته خو څه وکړه که نه. د الله دا رحمت خو په څه وجه میلاویږي، نو ته هغه وجه ولټوه که نه. څه سبب خو شتي د الله د راضي کولو که نه، نو هغه اسباب خو ولټوه که نه. لږ خپې لاس ووه. وان قل مخکې حدیث تیر شو که نه، خپې لاس ووه اگر که لږي، خو چې همیشه خو وي که څه عمل خو کوه، نو الله به د باندې رحم وکړي. بیا صحیح ده چې امید ساتي، خو تش امیدونه ساتل او عمل نشتي دا غلطه طریقه ده. عمل کوه، محنت کوه، کوشش کوه، او ورسره د الله نه څه ساته؟ امید هم ساته چې الله به یې قبول کړي، الله به ما وبخي او الله به ما رحم وکړي. یریږم هم د الله د عذاب نه. نو د یرې په باره کې هم حدیث را روان دی او د امید په باره کې هم. حالانکې دې باب کې یو حدیث راوړی دی بس، او زما خو اراده ده خو وخت ختم شو چې زه به د رحمت یعنې د الله نه امید ساتلو باره کې به ډېر حدیثونه زه بیان کړم، او دغه شان د الله نه یېرېدو دپاره هم بعض حدیثونه به واورئ. نو دا به پرېږدو را روان درس ته. دا باب یعنې چې تاسو ته یاد دي چې موږ صرف باب شروع کړو او د سفیان رحمه الله قول ذکر شو بس. اوس دې کې چې کوم حدیث امام بخاري راوړی دا به پرېږدو را روان درس ته. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله دې موږ له توفیق راکړي د هغه عمل د کولو چې هغې باندې چې هغه همیشه وي، او الله دې زموږ په زړونو کې یره پیدا کړي د هغه نه، او الله دې زموږ په زړه کې امیدونه پیدا کړي د الله نه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.